افغان او بهرنیو پانګوالو ته د اوسنۍ افغان واکمنۍ تازه مهم او ګټور اعلان. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت خبر ورکړی چې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه کې د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره بیلابیلو موضوعګانو ته کتنه شوې ده. په دې غونډه کې د هغو سکتورونو په اړه خبرې وشوې چې تر اوسه پکې پانګونه نه ده شوې او د نوو پانګوالو او صنعتکارانو لپاره د مالیاتي معافیتونو موضوع هم مطرح شوه. د کمیټې په راپور کې ویل شوي چې د مالیاتي اسانتیاو د سند بشپړولو لپاره یو ځانګړی پلاوی هم ټاکل شوی دی. غونډې د څښاک د اوبو د غیر فعالو سوو د بیا فعالېدو، د اوبو شبکو د ساتنې او په کابل کې د سوداګریز مارکیټ د جوړېدو پر طرحو هم تمرکز کړی دی. اړوند ادارو ته دندې سپارل شوې څو د یادو پروژو په اړه تفصیلي راپورونه چمتو کړي او د کمیټې راتلونکي غونډې ته یې وړاندې کړي. د اقتصادي معاونیت په وینا د دغو اقداماتو هدف د پانګونې وده، د خلکو د اړتیاو پوره کول او د ښارونو او سیمو د بنسټیزو پروژو پرمختګ دی. دغه ناستې ښیي چې واکمني غواړي د بین الوزارتي همکارۍ له لارې د پانګونې لپاره یو روښانه او آسان چاپیریال رامنځته کړي. د مالیاتي معافیتونو او د نوو سکتورونو د ملاتړ له لارې نوي پانګوال وهڅول شي چې په هیواد کې د صنعتي او سوداګریزو پروژو پراختیا چټکه شي. شنونکي ټینګار کوي چې د څښاک د اوبو د سوو بیا فعالېدل او د سوداګریز مارکیټ جوړېدل نه یوازې د کابل ښار اقتصادي ژوند پیاوړی کوي بلکې د خلکو د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو ترڅنګ د بیکارۍ د کمښت او د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لپاره هم مهم ګام دی. د هغوی په وینا دا ډول پروژې کولی شي د ښار او هیواد په کچه د اوږدمهاله پرمختګ لپاره بنسټیزه اغیزه ولري. همدارنګه په غونډه کې د پروژو د شفافیت او د مسؤلانو د حساب ورکونې د تضمین په اړه هم خبرې وشوې. د اقتصادي مرستیالۍ په وینا دا اقدامات به مرسته وکړي چې د پانګونې پروسې موثریت او د خلکو باور لوړ شي او د هیواد په اقتصادي چاپیریال کې د اعتماد فضا رامنځته شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.